د اشرف غنی حکومت ړنګ کړ، اوس د طالبانو وار شو. خپله د داعش ملاتړ کوي خو پر طالبانو د ټي ټي پي ځپل غواړي. پاکستان بیا افغانستان او طالبانو سره څه لوبه شروع کړې؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د بریټانیا ګارډین ورځپاڼې په یو تحقیقي راپور کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د ناامنۍ د رامنځته کولو لپاره د داعش د خراسان څانګې ملاتړ کوي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان او د داعش د خراسان څانګې دوستانه اړیکې یو حقیقت دی او سترګې پرې نشي پټېدای. آی اس آی او په راولپنډۍ کې د پوځ د مرکز په شمول د پاکستان استخبارات د داعش له لوري له لوړو تشکیلاتو سره موافقې ته رسېدلي دي. د دوی ترمنځ موافقه د بوري نومیږي چې د خیبر پښتونخوا په اورکزیو کې د یوې کوچنۍ سیمې نوم دی او د داعش اکثره مشران هلته اوسي. ورځپاڼه زیاتوي هم پاکستان او هم داعش په صداقت د دې بوري موافقې ته ژمن دي. د دې موافقې له کبله داعش له دې سره چې په پاکستان کې حضور لري هیڅ کله په رسمي ډول په دغه هیواد کې خپله څانګه نه ده اعلان کړې او د پاکستان پر پوځ هیڅ حمله نه ده کړې. څو حملې چې ممکن دوی کړې وي هغه هم د پاکستان د پوځي ادارو په فرمایش شوي دي او د اکثرو هدفونه ملکیان وو چې دا هم د پاکستان پوځ ته د وفادارۍ نښه ګڼل کیږي. ګارډین لیکلي دې ټکي ته پام ضروري دی چې په پاکستان کې د داعش له حضور سره هیڅ چا تر اوسه نه دي اورېدلي چې د پاکستان پوځ یا استخباراتو دي د داعش پر ضد عملیات کړي وي. د دې دلیل د بوري موافقه ده. د پاکستان پوځ او امنیتي ادارو د داعش پر خراسان څانګې هیڅ راز عملیات نه کوي ځکه چې دې ډلې ته درناوی لري او په حقیقت کې دا ډلې میلمنه ده او عموما غړي د پوځ په میلمستونونو کې اوسي. د ګارډین د راپور لیکوال د پاکستان د پوځ او استخباراتو له لوري د داعش نازول طبیعي بولي ځکه چې له دې ډلې څخه د افغان طالبانو پر ضد کار اخلي. کله چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي داعش له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې خوندي ځایونه ورڅخه اخیستل شوي او د دې لپاره چې د پټېدو ځای نه مومي اکثره غړي پاکستان ته تښتېدلي او له هغه ځایه د پاکستان پوځي ادارې د افغانستان پر اوسنۍ ادارې د فشار راوړلو لپاره کار اخلي. ورځپاڼې د داعش د خراسان څانګې د ځینو جګړه مارو چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو په میلمستونونو کې میلمانه دي جزئیات هم ورکړي او لیکلي چې د دغو کسانو اکثریت د اورکزۍ ایجنسي اوسیدونکي دي. د داعش خراسان څانګه اصلا هم په اورکزیو کې رامنځته شوې او مشر هم د همدې سیمې دی. د داعش د خراسان څانګې هغه غړي چې د اورکزو له علي خیل قبیلې سره تړاو لري او د پاکستان د پوځ له ملاتړه برخمن دی. ورځپاڼه وایي چې په وروستیو کې داعش د پاکستان په فرمایش د افغانستان په هرات کې پر اسانو هدفونو بریدونه کړي. ګارډین وایي چې داعش ته د دغو حملو تسهیلات او منابع آی اس آی برابر کړي او د دوی مشرانو ته ویلي چې دا ډول بریدونه به نه یوازې د دوی له جنګي ستراتیژۍ سره مرسته وکړي بلکې داعش به په رسنیو کې مطرح کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې خلیلزاد وویل چې طالبان په دې باور دي چې پاکستان د داعش ملاتړ کوي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.